د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسېدونکي د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړېږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. اوس میگه که خیر دغه اوبه استفاده کوو د خوړ اوبه نه دي د کثافت اوبه دغه نه میکته مریضي پیښه شي که خیر هر وخت مرزون وي دغه نه استفاده کوو که خیر اوس میکته د لولو اوبه روشي چې نه په غرو کې لرو پایپو کې تېرې شي ذخیره ته جوړې شي که خیر میږي اوبه نه استفاده وکړو. په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي خو خلک یې اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. قلندر دی مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي لابراتوار جوړ شي ډاکټرون موجود وي د موږ مشکل به ورڅخه حل شي. موږ دا ډېر نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله داونه وي کله څوک رسیدګي نشي کړه. ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي زلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله یې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. شګرین ولې وي پته وي کبل هغه وسو سړله ولګي دا بیا پته وي کا ګرمي وي بیا پته وي نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو در لږه خبره نه دو بخیر ډېر وړک ډېر دی مکتبې کامې دی. بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي. د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړونده خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. د خوست 12 ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کولی شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده. که څه هم په تېرو 2 لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي خو قلندر ټوله ولسوالي او د موساخیلو سپیرې صبریو باک او تریزیو ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.